الرحمن الرحیم. زما قدرمنو دوستانو، نن زموږ د سیند دا بهاو ډېر زیات دی او د سیلاب شکل اختیار کړی دی. نو ډېر زیات ماشومانان د لرګو په تمه یا د کریړو د میانو په تمه راوتي دي. کوشش وکړئ خپل بچي خپل یاران دوستان سنبال کړئ. د دې سیند هېڅ پته نه لګي او ډېر زیات خطرناک دی. ویې ګورئ او موږ سره خو جاله او هر سړی راغسي ځان سره د دې دغه باندې ولاړ الله دې خیر کړي. خو که زه بیا ډېر کوشش کوم خوا به یې وړئ نقصان به شوی. نو زه یو درخواست د دې کالام نه والا او تر د ایثار توتکانه پورې ټول عوام چې زما دا غږ چاته رسي زه هغو ته درخواست کوم چې خدای ته وګورئ په خپل ځان هم رحم وکړئ. او بیا دا ستړي ځکه چې په دې سیند کې د موندو مشکلات ډېر زیات دي. دا سیند ډېر زیات روان دی، ځای په ځای کند دی او اوس خو لکه سیلاب دی. څنګه چې خپل کم نقصانونه کړي دي، الله پاک نه به دعا کوو سوال به کوو چې الله پاک دې زموږ په هر نه هم وکړي او الله دې موږ د قدرتي آفاتو او حادثاتو نه په امان کړي.